د زراعت او توسيع اداره او هلوتاس انټرنیشنل پروژې دویم قدم پورته کوي چې په لومړي کې د سټرابري په حق له اقدامات کړي وو. په ډکی میرآباد زری فارم کې د توسيع زراعت د لاندې یو زری پوخنه روز اومانځل شو چې د توسيع زراعت محمد ادریس زری ماهر په دې موقع او په دې دویم توک کې د ټماټر په حق له 15 اویا کاروندګرو ته پلاټونه لګوي او دوی له د تخم او د ټنل لوازمات مفت ورکوي. دوی د ټماټر د کاروندې او د بوزغلي په حق له پوهه ورکړه چې کله دا بوټي وستاسو لدرکو په دې تاسو لمون یو احتیاطي سپری وکړه. صحیح ده. خو بیا هم چې کم زمیدار دا تاسو کوي په پټي کې نو اول دا شکار وکړئ چې تاسو لاس صفایي کم از کم ځان سره د ریډومل ټایپ څه ناڅه یا په ډیټالو سره چې هغه لاسو سره تاسو څه فنګس نه نښتې چې دلته دې بوټي سره ونه لګي. بل د دې ځینې بیا دا بوټی رایستلي دا په احتیاط داسې راوځي. ورځ ما لاس وکړئ که نه ډانډي کې به دلته زور نه ورکوئ دې ځای کې. محمد ادریس زیاته کړه چې د لږې ځمکې زیات او معیاري پیداوار باندې کار کوي. د 400 هغه علاقې کې چې هغې کې به په ځمکه باندې ټماټر کېدل. اوس موږ دا کوشش کوو چې د هغې هغه موږ ورټیکل سټرکچر ته لاړ شو دغه شان چې دې سره دوی پیداوار زیات شي او دغه سلسله کې موږ په دې باندې مین فوکس چې کوم دی زموږ په شپدر تحصیل دی چلته مکمل د ځمکې ټماټر بو. اوس هغوی له موږ دا سټرکچرز دي او دا بوټي چې کوم هایبریډ دي دا ورکوو چې د هغوی بره وخیږي دا ټماټر د هغوی بره شي او هغه ځای کې هغه د مختلفو بیماریانو نه بیا د بارانونو نه دغه بچي او دغه کوالټي وایز دغه ټماټر راځي. طارق نواز خټک چې د نیوکلیر انسټیټیوټ خوراک او زراعت ادارې نه ریټایر شوی دی دوی وایي چې دوی داسې دوايانو باندې کار کړی دی چې په انساني ژوند یا نړیوال ملکونو ته قابل قبول دي چې ورسره به زری پیداوار په نړیوال ملکونو کې په پرتله خرڅیږي. چې بایولوژیکل پیسټیسایډ چې کوم دي دا موږ د هغه شیزونو راخلو چې کوم زهر نه دي. د بوټو نه موږ آرکو باسو یا د بیمارو نه موږ هغه ایکسټرکشن وکړو او د هغې نه موږ بیا دوانې جوړو کړو. هغه دوانې موږ بیا په دې بوټو باندې سپری کوو هغه زموږ مسلې ختمېږي. بل دا چې په پاکستان باندې نن سبا بلکې په دنیا کې په څومره چې موږ ایکسپورټ کوو په هغې باندې دا پابندي ده چې تاسو به زهرو نه والا دوانې نه رالېږي دغه ملکونو ته. د دغې لپاره دا زموږ یو ډېر ښه پروګرام دی چې د زهرو نه پاک دا دوانې چې کوم دي دا ځي دغه ملکونو ته او دغه خوراکونه دی ته ځي او په دې خوراکونو باندې که دوی هغه دی که په ایرپورټ کې ټیسټ کوي یا خپلو لیبارټرو کې ټیسټ کوي نو بالکل زهر نه راځي او زموږ په دې وجه باندې زموږ کوالټي هم ډېره مزیدارېږي او په پیداوار باندې ډېر خاص سر پرې وځي. ظریف خان کروندګر وایي چې د تماکو کر کم شوی دی او دوی له نعم البدل پکار وو نو دا قسمه ټماټر چې په لږ ځمکه ډېرې ګټې ورکوي دوی له ښه وړ دی. لکه تماکو ماکو مونږ پرېښودو دې دغه ته رالو ټماټرو ته او ډېره فایده ده مونږ ته که مونږ دې ته راشو بجای د هغه نورو ګنو یا د نورو فصلونو نو ښکاره خبره ده چې دا یو نقداور فصل دی. د هلوتاس پراجې لاندې په سټرابري او ټماټر کار شروع دی چې کروندګر په اړه وایي چې د دوی د فائدې ګرځي او کوم مقصد یې چې څرګند کړی دی هغه ترلاسه کیږي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز، 400.